د مازیګر مونږ نه وروسته خوب کول دا جایز دی او کنه دی جایز. ګران کتونکو زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې هغه وختونه وښایم چې په کوم وختونو کې خوب کول دا مستحب دي او په کوم وختونو کې خوب کول دا مکروه دي او په کوم وختونو کې خوب کول دا ممنوع دي. ګران کتونکو تاسو ما سره په دغه ویډیو کې دغه وختونه وپېژنئ چې زموږ تاسو په علم کې اضافه وشي، موږ تاسو دغه وختونه نه خبر شو. ګران کتونکو مستحب چې کوم وختونه دي هغه دوه وختونه دي چې په داسې وختو کې یو انسان دپاره خوب کول دا مستحب دي. هغې نه اول نمبر چې کوم دی د ماسخوتن مونځ چې ته ادا کړې د هغه مونځ نه وروستو تر هغه د سحر مونځ وخته پورې دغه وخت کې یو انسان دپاره خوب کول دا مستحب دي. او دویم نمبر چې کوم وخت چې کله ته د ماسپښین مونځ ادا کړې د مونځ نه وروسته یو ګنټه یا 2 ګنټې چې دی د قیلوله هم وایي په دغه وخت کې یو انسان دپاره خوب کول دا مستحب دي. د دې نه سوا 3 وختونه داسې چې په هغه وختونو کې خوب کول دا مکروه دي. یو چې کله ته د سحر مونځ ادا کړې نو دغه سحر مونځ نه واخله تر هغه نور ختو پورې په دغه وخت کې خوب کول دا مکروه دي. او دویم نمبر چې کله د مازیګر مونځ ادا کړي دغه مازیګر مونځ نه وروستو تر ماښام پورې په دغه وخت کې یو انسان دپاره خوب کول دا مکروه دي. او دریم نمبر چې کله د ماښام مونځ ادا کړي د ماسخوتن مونځ نه مخکې او د ماښام مونځ نه وروستو په دغه وخت کې یو انسان دپاره خوب کول دا مکروه دي. او هغه وختونو کې خوب ممنوع دی چې کله د مونځ وخت داخل شي او تا ته پته ولګي او تا مونځ نه وي کړی نو دغه مونځ نه مخکې وده کېدل ستا دپاره ممنوع دي او په دغه وخت کې خوب کول دا منع دي. نو دې د وجې نه چې د دغې خبرې خطره وي چې هسې نه ته راویښ نه شي، هسې نه چې تا نه دغه مونځ قضا شي، نو په دا وجه باندې شریعت وایي چې د مونځ وخت داخل شي او تا مونځ نه وي ادا کړی نو ستا دپاره د مونځ نه مخکې خوب کول دا منع دي. نو ګران کتونکو چې کوم مکروه وختونه چې درې تاسو ته ما ذکر کړل که چېرته به دغه وختونو کې چا خوب وکړو نو داسې نه چې دی ګناهګار شو، لیکن دغه وخت کې خوب کول چې دا مکروه دي هغې دپاره علما کرامو وجې لیکلي دي. او که چېرته زه دغه وجې په دغه ویډیو کې بیان کړم نو دغه ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي. دې د وجې نه تاسو دغه 3 مکروه وختونه وپېژندل، خو لیکن که څوک داسې کار مار کوي، څوک داسې ژوند کې چې بل وخت کې ورته د خوب ټیم نه ملاویږي، صرف همدغه مکروه وختونو کې دلته خوب ټیم ملاویږي نو د دپاره په دغه وختونو کې خوب کول بغیر د کراهته دا جایز دي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.